د فلم په شروع کې موږ یو سړی ګورو چې مایک نومې وي او په سمندر باندې هغه سرفینګ کوي. مایک اصل کې مختلف ښارونو ته ځي او هلته کې د بلاګانو کمرې معلوموي او په هغې باندې کتابونه لیکي. کله چې هغه په سمندر کې ناست وي نو هغه باره جهاز ګوري او یوه تیزه چپه راشي او دا اوچت کي او لاندې په اوبو کې لړکي. خیر هغه لمبو ووهي او ځان کنارې ته راورسوي. دا بیا ډاکخانې ته ځي او هلته کې دې ته یو ډاک راځي او ورته وایي چې 1408 کمرې ته تلل منع ده. مایک په دې باندې ډېر زیات خوشحاله شي او دا ټلیفون راخلي او هغه هوټل ته ټلیفون کوي او هغه هوټل منیجر ته ټلیفون کوي چې دغه کمره ماته راکړه، خو دا سړی ورته انکار وکړي. خو مایک چېرته دا خبره مني او ډېر زر دا له هغه کمرې باره کې نور معلومات هم اخلي او په اخره کې دا خلاصه کېږي چې دغه کمرې کې ډېر زیات خلک مړه شوي دي په کوم باندې چې دغه کمره همیشه لپاره یې بنده کړې ده. مایک په منډه نیویارک ته ځان وکاږي او په ټکسي کې کښېني او هغه هوټل ته راځي. هوټل دننه راځي او هغه جنۍ نه له کمرې اخیستلو کوشش کوي په کوم باندې چې دا جنۍ ډېره حیرانه شي او هغه هلته کې منیجر ته لیږي. مایک هغه منیجر ته وایي چې ما لپاره دا کمره صرف یوې شپې لپاره پکار ده. هغه ورته وایي وروره شپه خو پرېږده، دغه کمرې کې څوک یو منټ هم نشي تېرولی او اوس پورې شپږ 50 خلکه په دغه کمرې کې مړه شوي دي او هغې سره سره دې ته له هغه خلکو تصویران هم وښیي. خو مایک اوس هم هغه کمرې ته تګ لپاره ضد کوي، خو د مایک اوس هم دغه ضد وي. په اخره کې هغه منیجر له هغه کمرې چابي راخلي او مایک ته یې ورکوي. دا دواړه څلورم چت ته برخیږي او هغه منیجر شاته پاتې کېږي او مایک مخکې ځي. مایک لږ ونه کې ویریږي خو بیا هم هغه دروازه دا کولاوي او له کمرې دننه راځي. دا په هغه کمرې کې اخوا او دېخوا ګرځي او په لاس کې یو ټیپ ریکارډر وي او په هغې کې د ټولې کمرې خبرې کوي او بیا د هغه بالغ نه ګانې چالو کېږي. په کوم باندې چې دا ویریږي او په هغه بالغ خو صرف 2 چاکلیټونه پراته وي. دا هلته نه یو چاکلیټ راخلي او خوري او بیا دې ته څه عجیبه غوندې کې اواز دلته کې محسوس کېږي. دا داسې فکر کوي چې په دغه کمرې کې څوک شته، په کوم باندې چې دا ډېر خوشحاله شي او اوس به دا په هغې باندې یو کهاني لیکي او دا فکر کوي چې دا هر څه دا هوټل والا کوي او دلته کې څه نشته او دا هسې ګپ شپ دی. خو اچانکه په هغه کمرې کې ټمپریچر ورو ورو زیات ګرمیږي. دا هلته کې ځي هغه ټمپریچر کموي خو بیا هم دا ټمپریچر په ورو ورو بره روان وي. دا بیا هوټل ته لاندې ټلیفون کوي او ورته وایي چې یو کس راولېږه. دا بجلي مړه کوي او یو لایټ راخلي او هلته کې دا ګوري چې ډېره زیاته وینه پرته ده. خیر بیا بار نه څوک دروازه ووهي او دا دروازه کلو کړي او هغه سړی دننه راشي. خو دا سړی دننه کمرې ته تللو لپاره بلکل هم تیار نه وي. هغه بهر ولاړي او مایک ته چل ښیي چې دغه ماشین څنګه سموي او ډېر زر مایک هغه ماشین ټیک کړي. خو دا چې کله بهر ګوري هغه سړی بیخي غیب شوی وي. بیا اچانکه په ریډیو باندې تیزه غونې ګانې لګېږي او هغې کې 1 غنټې ټایم سیټ کېږي. په هغه ګانې باندې د دې غوږونه ډېر زیات خوږ شي. کله چې دا له کړکۍ نه بهر وګوري نو ټریفک اواز هم د ده نه راځي او په زوره هغه کړکۍ په خپله بنده شي په کوم باندې چې د مایک لاس ډېر زیات خوږ شي. دا په منډه تشناب ته راځي خو هغه بمبې کې خړکېدلې اوبه بهر روځي په کوم باندې چې د هغې زخمي لاس ډېر زیات وسوځېږي. دا څه په طریقه باندې په لاس باندې پټۍ وکړي خو هغه ریډیو نه اواز اوس هم را روانه وي. دا هلته نه څه چوکاږي خو هغه ریډیو اوس هم آن وي. اوس دې ته پته ولګي چې زه په خطره یم. دا ټول خپل سامان راخلي او په منډه هغه کمرې نه بهر وځي. خو بدقسمتۍ سره هغه چابي هم په دروازه کې ماته شي او له دروازې هینډل هم مات شي. مایک ډېر زیات ویریږي او هغه دروازه ماتولو کوشش کوي خو هېڅ فایده هم نشي. دا بیا په منډه کړکۍ ته راځي او لاندې خلکو ته چغې وهي. خو دا مخامخ یو سړی ګوري چې ته اشارې کوي چې ټلیفون وکړه. خو لږ ساعت پس دې ته دغه احساس کېږي چې دا بل څوک نه بلکې زما خپل سوری دی. دا بیا په هغه سوري کې ګوري چې دې شاته څوک ښځه راځي او په دې باندې څه غوزار کوي. خو کله چې په حقیقت کې دا ځان نه رسته کېږي دا هلته واقعي یو ښځه ګوري چې په دې سره به جنګ شي. دا په ځمکه ځان لړه کړي او دا خپلې سترګې پټې کړي ولې چې دې ته خپل مرګ مخامخ ولاړ ښکارېږي. خو کله چې دا سترګې کلو کړي هلته هېڅ څوک هم نه وي او دا هلته کې څه عجیب او غریب شیونه ګوري. بیا اچانکه هلته کې ټي وي آن شي او دا بل څوک نو د خپل خاندان ویډیوګانې ګوري. د دې ښځه او لور هلته کې لوبې کوي په کوم باندې چې ډېر زیات خفه شي. دا ټي وي خوا ته ځي خو اچانکه هغه ټي وي په خپله بندېږي. دا بیا خوا کې کمرې نه د ماشوم د چغو اوازونه اوري. دا په منډه ځي او هغه دیوال په تیزه تیزه ډبوي په کوم باندې چې هغه اواز نور هم په تیزېږي او د دې د غوږونو پردیش کېږي. دا هلته کې یو کرسۍ راخلي او په هغه دیوال یې په زوره ولي. بیا موږ هغه دیوال نه وینه ګورو چې بهر وځي او داسې معلومېږي چې دې له چا قتل وکړو. دا بیا د هغه کمرې نقشه ګوري او دې کمرې څخه خوا کې نورې کمرې هم وي. دا بیا له کړکۍ نه بهر وځي
او هغه کمرو ته ځان رسي او شانه مدد اغوستلو کوشش کوي. خو کله چې اپ چجې باندې روان وي دې ته احساس وشي چې د هوټل کې دې کمرې نه علاوه بل کمره نشته. په کوم معنی چې ډېر ویریږي او واپس خپل کمرې ته راځي. خو کمرې ته واپس پرانوتلو په وخت یو ښځه دې تیزه د کور کوي. په کوم معنی چې د بهر لړ شي خدا ځان ونیسي او بیا ځان بره روخیږي او بیا هغه ښځه په کړکۍ کې کینی او په اسمان کې بره الوزيږي او یو ځل بیا دا هغه نقشې ته راځي. خو دې وارده صرف هغه کمره په دې نقشه کې ګوري او د دې کمره اوس ټوله بدله شوې وي. په کوم معنی چې یقین نه راځي دا یو ځل بیا خپل ریکارډینګ اوري په کوم کې چې دا وي په دغه کمرې کې یو غټ بوت دی. دا خپل بیگ رکاږي او هغه کې دنه لیپټاپ وي او هغه بار رکاږي. دا الته کې ویډیو کال خپل خځې ته کوي او ته وایي چې زه په یو کمره کې ګیر شوی یم کوم ځای کې چې په حقیقت کې بلاګانې دي او ته وایي چې دغه هوټل ته په منډه ته پولیس راولېږه او ته وایي چې زه یو کمره چې نمبر یې دی 1608 په هغې کې ګیر شوی یم. خو دغه دوران په کمره کې اور مړ کولو والا فواره آن شي او هغې نه اوبه راوځي او لږ ساعت پس هغه کمرې کې ډېرې زیاته واوره وشي او یخنۍ نه ځان بچ کولو لپاره دا په کمره کې اور لګوي او شراب هم څکي. خو دې نه پهله چې دا د یخنۍ نه هلته کې مړ شوی وي د دې په لیپټاپ باندې یو ځل بیا کال راځي. دا د دې ښځه وي او ورته وایي چې پولیس هغه کمرې ته رارسېدلي دي خو هغه کمرې کې خو څوک نشته او هغه خو بالکل خالي ده. خو بیا د دې ښځې سره په ویډیو کال باندې د دې په شان د سړی خبرې کوي او ورته وایي چې کمرې دننه راشه. خو مایک دلته کې ډېر چیغې وي او دې ته وایي چې دا زه نه یم کمرې ته رانه شي. بیا هغه کمره په اچانک خپله ماتېږي او راغورځېږي او لاندې نه ډېره زیاته ملبر وځي او هلته کې سمندر والا تصویر وي هغه ماتېږي او ټولې اوبه دغه کمرې ته دننه راځي. په کوم معنی چې مایک لاندې ډوبېږي هغې نه پهله چې دا مړ شوی وي دا هلته کې نړا ګوري او لامبو وخي او بره راځي. بار چې کله دا راځي دا ماکه بیچ ګوري کوم معنی چې دا وختي پروت و او دا هغه جهاز یو ځل بیا ګوري چې په کوم بیلر معنی لیکلی شوي وي چې 1608. خو لږ ساعت پس کله چې دې سترګې ګوري چې دا په هسپتال کې پروت وي د دې ښځه هم هلته کې وي او مایک دې ته له هغه کمرې باره کې هر څه ووایي. خو لیلي ورته وایي چې اوسه پورې ما دغه هوټل نوم هم نه دی اورېدلی. ورځې پس دا په عام روټین کې بهر وتی وي او خپلې ښځې سره ناست وي او هوټل کې خبرې کوي. دا هلته کې یو ښځه ګوري کوم چې دې سره هغه کمرې کې میلاو شوې وه. خو کله چې مایک یو ځل بیا دې ته وګوري نو دا سوچ کوي چې دا خو زما فکر دی او بیا مایک په هغه کمرې باندې یو کتاب لیکل چالو کړي او ډېر زر هغه کتاب دا مکمل کړي او دا یو خپل ملګري ته دیږي چې دا یې شایع کړي. خو هغه سړی ورته وایي چې پوسټ افیس اوس بند شو. کله چې مایک د دې شکل وګوري دا ډېر زیات حیرانه شي. د دې شکل هم هغه سړي سره ملاوېدو کوم چې په دغه هوټل کې کار کولو او بیا هلته کې څه خلک کوي چې دغه دفتر ماتول شروع کړي او یو ځل بیا مایک ګوري چې په هغه کمرې کې نښتې وي او اخر کې دغه خلاصه کېږي چې څومره ورځ دې بهر تېرې کړي دا د دې صرف یادونه او سوچ و او دا اوس هم په هغه کمره کې ګیر وي او دا کمره اوس ډېره زیاته خرابه شوې وي. مایک په تیزه هلته کې چغې وهي دا پې هلته کې خپله لور ګوري. مایک پوه شي چې دا هم د دغه کمرې یو چال دی خو بیا هم دا خپلې لور ته غاړه ورکړي او موږ ته دلته کې پته لګي چې دغه جینۍ څو کاله پهله کینسر نه مرګ شوی و. په کوم معنی چې مایک او له هغې ښځه ډېر زیات خفه و او په هر ټایم یې جنګ کولو او دا لور ته و چې اوس به موږ یو ځای ژوند کوو خو هغه ماشومه یو ځل بیا مړه شي. په کوم معنی چې مایک په چغو وژاړي او هغه ریډیو نه یو ځل بیا په تیزه ګانه چالو شي او دې نه پسه د دې لور جسم هلته کې په شګې بدل شي او مات شي او مایک هلته کې یو ځل بیا لیونی شي او هغه کمره ماتولو کوشش چالو کړي. په هغه ریډیو کې ټایم ختمېدو والا وي او څنګه چې دا ټایم ختم شي دغه کمرې حالات بالکل ټیک شي. خو یو ځل بیا په دغه ریډیو کې د 1 غنټې ټایم سیټ شي او دا هم د مایک یو فکر وي او دا به هر غنټې پس دغه رنګي فکر کوي او بیا هلته کې ټلیفون غږیږي او مایک په منډه هغه ټلیفون اوچتوي او ورته وایي چې تا ولې زه مړ نه کړمه او په جواب کې ورته ویلې کېږي چې ته به ټول عمر په دغه غنټه کې نښتې یې او دا بیا په هغه کمرې کې د خپلې لور او خپل قبر ګوري او بیا د دې ته دغه احساس کېږي چې دغه کمره غواړي چې زه به خپله ځان مړ کړم او یو ځل بیا ورته څوک ټلیفون کوي او ورته وایي که ته غواړې چې دې کمرې نه بهر راشم. مایک ورته وایي چې ولې نه زه خو همدکه غواړم خو هغه کس ورته وایي چې لږ صبر وکړه ستا ښځه دلته کې راتلو والا ده. په کوم معنی چې مایک ډېر زیات ویریږي او غواړي چې هر څه دا دلته کې ختم کړي. شرابو یو بوتل ګوري او په هغې باندې اور لګوي او دغه ټوله کمره سوځوي او ډېر زر د هوټل الارم ولګېږي او په کوم معنی چې خلکه په منډو شي. بیا هلته کې د دې ښځه هم راځي او هغه پولیس ته وایي چې زما خاوند په بره په یو کمره کې قید دی. بل خواته مایک ډېر په ارامه ناست وي او په هغه کمره کې سګرټ لګولی وي او هغه کمرې کې څلور خواته اور لګېدلی وي. په کوم معنی چې مایک لیونی کېږي
بیا مونږ ګورو چې مایک هلته کې په قبر کې څوک ښخوي ولې چې هغه هم په دې کمره کې مړ شوی وي. بیا د هغه هوټل منیجر راځي او له هغې ښځې ته سامان ورکوي کوم چې مایک نه په هوټل کې پاتې شوی وي. خو د دې ښځه هغه سامان اخیستلو نه انکار کوي ولې چې دا یوه نوې زندګي چالو کوي. خو دا منیجر چې کله هلته نه ځي دا هغه بکس کولاوي او دې ته په هغې کې یو ټیپ ریکارډر میلاویږي. په ریکارډینګ کې مایک د دغه ټولې کمرې بیان کړی وي او په منځ کې د هغې د لور له چغو هم اوازونه وي. خو کله چې دا د ګاډۍ په شیشه کې شاته یو ماشومه ګوري دا چې کله خپل مخ راتاووي د هغې په ګاډۍ کې یو غټه بلا ناسته وي. دا بل څوک نه بلکې مایک وي کوم چې ډېر زیات سوځېدلی وي. په کوم باندې چې دا سړی ډېر زیات ویریږي او هغه ټیپ ریکارډر په هغه ډبې کې کیږدي او هلته نه لاړ شي او بیا موږ ګورو چې مایک اوس هم په هغه کمرې کې ژوندی وي او ګرځي.